أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون دی آیت مبارکہ متعلق مفسرین فرمای چې د غزوه احد په موقع باندې امیہ ابن صفوان عتبہ ابن ابی الوقاص نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د کمر گزار وکړلو او سر مبارکی مات شولو او غاخ مبارکی هم مات شولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دسی نبی علیہ السلام خپل مخ مبارک نا وینا صفا کول او فرمایلی چې الله تعالی به هغه قوم ته څنګه هغه کامیاب کی چې هغه خپل پیغمبر په وینو باندې رنگ کړلو. نو دا آیت مبارکه نازل شولو او یو بل واقعیم د دې متعلق مفسرینو ذکر کړی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان او د امیہ ابن خلف حارث ابن هشام چې دا د مکی د مشرکینو سردارانو د دوی د پاره بد دعا وکړله. نو دا آیت مبارکه نازل شولو او یو واقع د دې متعلق بلم ذکر شوی دا چې بیر معونه یو واقعه راغلی و چې څه خاص قبیله وی هغوی په صحابه کرامو کې چې کم قراو هغه په دوکه باندې وغوښتل چې دوی مونږ ته د دین اسلام تعلیم راکړي مونږ مسلمانان شیو او بیا یې د هغونه ګیره واچول او هغه شهیدان کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره قنوت نازله د سهار په مانځه کې شروع کړلو. نو د دې کسانو د دغه قبیلو نمونه به هغه په قنوت نازله کې وي. نو په هغې باندې دا آیت مبارکه نازل شولو. فرمای لیس لکا نشته د ستا دپاره من الامر په کار د دوی کې دغه کم کسان چې نبی علیہ السلام د هغوی نومونه اخیستي وو یا هغه قبیلې چې د هغوی دپاره یې بد دعا کړې وه او د هغوی نومونه یې اخیستي وو. نو فرمایي چې ستا دپاره نشته دی د دوی په کار کې شیئون څه اختیار او یتوب علیهم یا به الله تعالی په دوی رحم وکړي دوی ته به هدایت نصیب شي مسلمانان بشي او یعذبهم یا به الله تعالی دوی له عذاب ورکړي فانهم ظالمون یقینا دا ظالمان خلق دی. نو دې کې دا ادب وښودلو چې یو خاص په نوم باندې چاته خیرې کول دا هغه د آدابو خلاف دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم قنوت نازله چې کوم شروع کړو هغه پرې ښودلو
ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. مخکې آیت کې د اختیار د تصرف د غیر الله نفي وکړله چې د هر بنده اختیار دا د الله تعالی سره دی. د پیغمبر نه د هغې نفي وکړله نو بیا خو بل هیڅوک داسې نشته دی چې هغه ته دی د مخلوق په باره کې تصرف حاصل شي. نو فرمایي چې مخکې آیت کې هغه نفي وکړه د تصرف د غیر الله، نو دې آیت کې خاص د الله تعالی دپاره د ځمکې او د اسمانونو اختیارات تصرفات ثابتوي. فرمایي لله، خاص د الله تعالی په تصرف کې دی، په اختیار کې دی. ما هر هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما او هغه څه فی الارض چې په ځمکې کې دي. د ځمکې او د اسمانونو او په ځمکه اسمانونو کې چې څه هم دي، که جاندار دي او که بیجانه دي، که ذوی العقول دي او که غیر ذوی العقول دي، د دې اختیار د الله تعالی سره دی. یغفر بخنه کوي لمن د هغه چا دپاره یشا چې وغواړي، ویعذب او عذاب ورکوي من هر هغه چاته یشا چې وغواړي. یو فرقه معتزله تیر شوي دي، هغوی دا عقیده وه چې مومن مسلمان جنت ته اچول دا په الله باندې واجب دي، او د یو ګناهګار له عذاب ورکول دا هم په الله تعالی باندې لازم دي. دا عقیده د اهل سنت والجماعت نه خلاف ده. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې په الله تعالی باندې څه واجب نشته دی، ځکه الله تعالی په خپله واجب کوونکی دی. نو که الله تعالی یو نیک سړی هغه ته عذاب ورکي یا یو ګناهګار ته ثواب ورکي، نو په دې کې د چا اختیار نشته، دا صرف د الله تعالی اختیار دی. او دا آیت مبارکه په دې باندې دلیل دی. البته د الله تعالی سنت مبارکه طریقه کار قانون دی داسې چې الله رب العزت مشرک ته کافر ته هغه جنت ته نه داخلی، او مومن مسلمان چې هغه پرهیزګاری نو هغه جنت ته داخلی، او ګناهګار مسلمان ته سزا ورکوي، اگر چې دغه سزا به همیشه نه وي. دا د الله تعالی قانون داسې دی. والله او الله تعالی چې دی غفور بخونکی دی، رحیم مهربانه دی. لیس لک نشته دی ستا دپاره من الامر د اختیار د دوی نه شیء څه شی، او یتوبه یا به رحم وکړي علیهم په دوی باندې، او یعذبهم یا به عذاب ورکړي دوی ته. فإنهم یقینا دوی چې دي ظالمون ظلم کوونکي دي. ولله او خاص الله لره ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما او هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي. یغفر بخنه کوي لمن هغه چاته یشا چې وغواړي، ویعذب او عذاب ورکوي من هغه چاته یشا چې وغواړي. والله او الله تعالی چې دی غفور بخونکی دی، رحیم رحم کوونکی دی.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.